د لوی او بخونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي لوسته یا د پیله درسره لیدلي وي تر څو درته ګټه وکړي. ګران زده کوونکو که غواړئ دا درسونه درسره زده کړئ نو د لومړي لوسته به شروع کوئ او قلم کتابچه به درسره وي. کوم شیان چې تاسو ته مزاحمت په درس کې کوي د هغې نه به لرې کېږي، هغه شیان به ځانه لرې کړي. بعد د هغې نه به تاسو ویډیو واستئ. ویډیو کې چې څه ګورئ هغه به ځان سره نوټ کړئ، سوالونه حل ټول شیان باندې به یې ځان پوه کړئ. بعد د هغې نه کوم کتابونه چې درسره دي هغه کتابونه به تاسو درسره کار کوي. دا ویډیوګانې چې دررسېږي کوشش وکړئ نور ملګرو ته یې ورسوئ. او بله خبره دا چې تاسو کولی شئ چې په دې چینل کې نور ویډیوګانې هم درسره وګورئ. خپله کیمیا، فزیک، بیولوژي ټول مضامین کولی شئ دلته وګورئ. زړه چې په پښتو یې ګورئ که په دري ګورئ نو تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ، لاړ به شئ پلی لیستو ته. پلی لیستو کې ټول مضامین پښتو دري جدا دي. تاسو به هلته کلیک په پلی لیستو هر مضمون چې خوښېږي هغه به وټاکئ. بعد د هغې نه به لومړي درس نه به شروع کړئ، مخ ته به ځئ. ګران زده کوونکو موږ او تاسو د نسبتي عددونو یا کسري عددونو باندې کار کوو او نن له خیره موږ د نسبتي عددونو او کسري عددونو LCM او GCD کاروو. یعنې داسې موږ لیکو چې د کسري یا هماغه نسبتي عددونو LCM او GCD یا HCF چې ورته وایي. یعنی نن موږ راځو ګران زده کوونکو چې یو کسري عدد LCM سره رقم پیدا کېږي، د یو کسري عدد مثلا GCD سره رقم پیدا کېږي. عادي عددونه خو موږ مخکې پیدا کړي، مثلا طبیعي عددونو کې موږ LCM او GCD ویلې چې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب څه معنا ورکوي او تر ټولو غټ مشترک قاسم څه معنا ورکوي. پیدا کول طریقې چې ټول د تاسو زده دي، ولې چې هغه ویډیوګانې هم حتما تاسو سره لیدلي دي. نن موږ دې ته راځو ګران زده کوونکو چې د یو کسري عدد چې دوه عددونه کسري موږ ته راکول کېږي LCM او GCD سره رقم پیدا کېږي. لکه موږ تاسو ته راکول کېږي چې یو عدد ده مثلا وایي چې A پر B یو کسر ده او C پر D بل کسر ده. موږ تاسو ته وایي چې د دې GCD پیدا کړي، LCM پیدا کړي. مثلا موږ ته وایي GCD د دې عددونو راته پیدا کړي، کوم عددونو A پر B او C پر D. او یا هم موږ غوښتل کېږي چې LCM د دې عددونو پیدا کړي، LCM. دا موضوع ګران زده کوونکو ما په دې درته دلته د ویډیو کې ونیوله چې تشریح کوم درته چې بعضې زموږ استادان هم د دې ویډیوګانو نه استفاده کوي او هغې د کتابو کې ورسره مخامخ کېږي، شاګردان ورته مثلا سوالونه راوړي. نو ښه ده چې هلته تشریح کړو، تاسو هم درسره ټول نوټ واخلئ، دې باندې ځان پوه کړئ. او دا درسونه غواړو چې ټول مکمل یو مکمل پکیج چې کله یې څوک حساب وایي نو موږ به حساب ټول موضوعات دي ټول باید پکې تشریح شوي وي. نو دلته موږ دې لپاره دا موضوع راخلو چې د کسري عددونو GCD او LCM سره رقم پیدا کړي. ډېر ساده پیدا کوي. اول GCD ته راځو. GCD چې پیدا کوئ نو تاسو په مخه صورت کې GCD یا تر ټولو غټ قاسم د کوم عددونو پیدا کوئ؟ د دې دواړو عددونو د حاصل ضرب، یعنې د لومړي کسر صورت او د دویم کسر مخرج به ضربوئ A ضرب د D. یعنې دا یو عدد شو زموږ او بل عدد چې موږ GCD پیدا کوو هغه ده د دې دواړو ضرب B ضرب C، یعنې B ضرب د C. د دې حاصل او د دې حاصل GCD به تاسو پیدا کړئ چې هر شی راوځي هلته به یې ولیکئ او په مخرج کې به LCM د مخرجونو ولیکئ. د دې دواړو عددونو LCM به پیدا کړئ، B او D هر شی چې ده دلته به یې راته ولیکئ. صحیح شو؟ یعنې عادي فرمول ده. دا دواړه به یې ضرب کړئ، یو عدد شو، دا دواړه ضرب کړئ بل عدد. د دې GCD پیدا کړئ صورت کې به ولیکئ او د مخرجونو LCM پیدا کړئ مخرج کې به یې ولیکئ. دا فرموله همیشه په یاد او کله چې سوال حلوئ فرمول مخته کېږي سوال پرې حل کړئ. او دلته هم ګران زده کوونکو کله سوال درکوي LCM پیدا کړئ نو تاسو به LCM اول اخلئ، د صورت د عددو LCM به پیدا کړئ د A او C، او GCD به د مخرج د عددو پیدا کړئ GCD یا HCF د مخرج د عددونو G یعنې B D د B او D GCD به پیدا کړئ. مثلا کله موږ ته سوال راکول کېږي چې 12 پر 15 او 3 پر 4 د دې دوه عددونو موږ او تاسو ته ویل کېږي چې د دې دواړو عددونو هم GCD پیدا کړئ. GCD د دې عددونو پیدا کړئ، مثلا د 12 پر 15 او 3 پر 4 د دې دوه عددونو او هم د دې LCM تاسو موږ ته پیدا کړئ. LCM د دې عددونو 12 پر 15 او 3 پر 4 داسې. دا سوال موږ ته راکړل شوی. موږ تاسو څه کوو؟ اول GCD لپاره موږ ویلې چې دا دواړه عددونه به ضربوئ، یعنې دلته به لیکئ چې GCD د عددونو کوم عددونو د دغه دوه عددونو چې 12 په 4 کې کېږي 48 او 15 په 3 کې کېږي 15 دغه دوه عددونه. صحیح شو؟ او LCM به د کوم عددونو لیکئ؟ د مخرجونو، یعنې 15 او 4. صحیح شو؟ دغه عددونه به پیدا کړئ. تاسو GCD پیدا کول زده دي چې تاسو عدد تقسیموئ تر هغه پورې تقسیموئ چې یو عدد په ټول تقسیم مثلا 48 لیکو او 15 لیکو. دلته دواړه دې په دریو باندې ویشل کېږي. نو دریو باندې چې ویشل کېږي یو درې او دې ته ورکړئ 18 شپږ درې 18 او دلته 15 درې 15 نور نه کېږي. نو دغه درې د دې څه شو؟
جی سی ډي شو نو 3 به ولیکئ په صورت کې او مخرج کې د دې دواړو السیم پیدا کړئ. السیم د دې دواړو کې 15 پر 4 کې شل نو 3 پر 100 شو 3 پر شل د دې السیم شو. صحیح 3 پر شل عبارت د دې جی سی ډي څخه دی. جی سی ډي دغسې پیدا کېږي. السیم که غواړئ پیدا کړئ ګران زده کوونکو د دې عددونه موږ تاسو سره هم کوو. موږ ویل چې السیم د صورتونو به پیدا کړئ. کوم عددونه 12 او 3 او جی سی ډي به پیدا کړئ د لاندې مخرج عددونه 15 او 4. صحیح شو. دلته السیم که تاسو پیدا کوئ د 12 او 3 په منځ کې خو 12 ده. السیم خو پیژنې پیدا کول کنه تجزیه کوو تر هغه پورې چې یو شي یا داسې عدد چې په دې دواړو باندې پوره تقسیم شي او تر ټولو کوچنی وي. او جی سی ډي چې دې دواړو پیدا کوي خو داسې مشترک عدد نه لري نو ورته وایي یو ده. نو ځواب لیکو 12. دا د دې څه شو السیم یعنی دا د دې دواړو السیم ده چې په دې دواړو کسرو باندې پوره تقسیم کیږي. صحیح شو. داسې بل کسره مثلا په هغه څه شو ګران زده کوونکو ولیکو چې مثلا 15 پر 12 او 4 پر 9. دا سوال موږ ته راکول کېږي د دې السیم او جی سی ډي پیدا کول. جی سی ډي پیدا کوو جی سی ډي نو موږ ویل چې جی سی ډي کله پیدا کوي تاسو به جی سی ډي د کوم عددونه اخلئ د دې دواړو ضرب د دې دواړو ضرب 15 په 9 کې 15 40 کېږي او 2 په 4 په 12 کې 8 40 کېږي. د دې دواړو جی سی ډي به پیدا کوي او السیم او مخرج کې د مخرجونو ولیکئ 12 او 9. صحیح شو. نو دلته به مخ ته لاړ شئ تاسو سره رقم به کوئ د دې 8 40 او د 15 په منځ کې به وګورو 8 40 ده او 15 40 ده. دواړه په 3 ویشل کېږي په 3 به ویشو یو 3 او دلته یو شپږ 3 کېږي او دا یو 3 3 15 3 نور ویشل کېږي 9. صحیح ده بل عدد نشته. نو دلته موږ صورت کې تنها 3 لیکو. مخرج کې 12 او د 9 په منځ کې موږ تاسو چې پیدا کوو السیم پیدا کوو چې کوم عدد ده چې په دواړو باندې پوره تقسیمیږي هغه شپږ 30 ده کنه. او په طریقې د پیدا کول هم داسې و چې د عدد تر هغه پورې ویشه تر څو چې یو شي. مثلا 12 او 9 په 2 ویشل کېده دواړه کېږي دا کېږي په 2 ویشل کې شپږ او دا کېږي 9 بیا په 2 ویشل کېږي داسې کې 3 کېږي او دا 9 کېږي بیا په 3 دا یو دا 3 بیا په 3 او دا یو دا یو نو دا چې ضرب کې شپږ 30 کېږي. دلته وایي کې شپږ 30 ساده یې کوي یو او دلته 12 یو پر 12 یو پر 12 د دې څه شو جی سی ډي شو د دې کسرونو. صحیح. او که السیم د نه غوښته او السیم پیدا کوئ نو تاسو به السیم لپاره څه کوئ السیم د صورتونو ال سی ام د صورتونو څو به ولیکئ 15 او 4 او جی سی ډي د مخرجونو جی سی ډي د مخرجونو یعنی 12 او 9 چې مساوي کېږي. السیم د دې دواړو شل کېږي او السیم د دې دواړو جی سی ډي چې پیدا کوئ ګران زده کوونکو 3 ده ولې چې 3 باندې دا دواړه پوره تقسیمیږي 3 نو شل پر 3 د دې ځواب راوځي. یعنی که چیرې تاسو سره د سوال مخامخ شوئ چې کسري عددونه چادر کړل او درته ویل چې د هغې د السیم او جی سی ډي تاسو پیدا کړئ نو دا ویډیو د لاسه مه ورکوئ. دا به در سره نوټ واخلئ کله چې سوال درته راشي نو کتابچه کې به یې وګورئ فورمول په یاد راشي بعد د هغې نه به د سوال ورته حل کړئ. یو عمومي موضوع وه یعنی سوالونه باید دومره نه رد لکه د کسرونو په اندازه چې جمع او تفریق ضرب و تقسیم او کسر الکسر او مشترکې عملي دی دومره مهم و دا دومره مهمه نه ده. فقط همدغه یو ویډیو ورته وه چې ما درته جوړه کړه او دا فورمول هم په یاد وساتئ. ښه وخت ولرئ په مخه.